رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم على حبيبك دائما أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورة بقرة دویم رکوع ده، 14 نمبر، 19 نمبر او 13 نمبر آیات کریمه دي. ترجمه د دې آیاتونو مبارکو اولئک دغه خلق، کم خلق؟ دا هغه خلق دي اولئک دغه خلق کم؟ الذین کم خلقو اشتروا الضلالة چې هغې واخسته گمراهي بیلاروي بالهدى د هدایت په مقابله کې، د هدایت او د راهنمایۍ په بدله او مقابله کې یې گمراهي واخسته. فما ربحت نو ګټه اونکا تجارتهم تجارت د دوی، سوداګرۍ د دوی کومه سودا وکړه، دغه سوداګري او د سوداګرۍ ګټه اونکا، نفع اونکا، فائدې اونکا. وما كانوا مهتدين او نه دوی هدایت مندون کی شو، او نه دوی هدایت اوموندو، او نه دوی په نیغه لار باندې شو. مثلهم د دې منافقانو مثال داسې دی، د چا په شان دی؟ مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي استوقد نارا، کمثل الذي د هغه کس په شان د دې مثال دی، استوقد نارا چا چې هور بل کو، یو ځای کې تیاره وه، تکه توره تیاره وه او د هور بل کو. فلما اضاءت بس هر کله چې روښانه کو، رڼا کو دی هور، ما حوله هغه چاپیرچل د دې هور بلونکي، غیر چاپیره شاوخوا د دې هور بلونکي. ذهب الله جل شانه بوتلو بنورهم هغه رڼا د دوی، کومه رڼا چې د هور بل کړی او د کم مقصد دپاره چې رڼا جوړه کي، او کله رڼا ولګېده او د رڼا سره غیر چاپیره علاقه د ده خواوشا هغه روښانه شو، چمکدار شو، هر څه پکې ښکاره شو، بس اچانک الله جل شانه هغه رڼا د دوی ختمه که او بویتله. وترکهم او پرېښود دوی لره الله جل شانه فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی پکې څه ویني نه، تکه توره تیاره شوه بس هېڅ هم پکې نه ویني. صمون دا منافقان چې دي دا کاڼه دي، بوکمون چاڼاګان دي. کاڼه یعنې د اورېدو هغه صلاحیت ختم شوی دی د حق. بوکمون او د حق ویلو نه دوی چاړاګان دي، ګونګیان دي. عمیون او د حق لیدلو نه په سترګو باندې ړانده دي. فهم لا یرجعون، فهم پس دا منافقان لا یرجعون دوی نه راواپس کیږي حق لارې طرف ته، د الله د لارې طرف ته، د هدایت د لارې طرف ته. دې نه وړاندې دا اکثر آیاتونه د منافقانو د هغې د نفاق، د هغې د دوه رنګه پالسۍ او د دوه مخیزه پالسۍ
بیانات پکې وشو. رب په دې آیاتونو کې دا چې کوم موجوده آیاتونه دي په دې کې چې دوی دا کومه سودا کړې وه په لومبني آیات کې چې دوی دا کومه سودا کړې ده سودا څه سودا وه یعنی دوی ته رب کریم حق او باطل ښکاره کو واضح کو. اسلام او کفر دواړه رب کریم دي ته خو په دلایلو سره په واضح دلایلو سره رب کریم ورته واضح که ښکاره که څرګندې که ورته. اوس دې نه پس اختیار خو انسان ته رب کریم څه حده پورې ورکړی دی د انسان تر څه حده پورې اختیارمند دی د څه حد نه اخوا بیا دته اختیار نشته دی. د حضرت علی رضی الله عنه نه یو چا پوښتنه وکړه چې حضرت انسان ته تر څومره حده پورې اختیار دی او څومره نه اخوا بیا دته اختیار نشته قدرت نشته طاقت نشته ده. حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیل وایي زه ته دا یو خپه اوچته که چې یو خپه یې اوچته که یو چته یې نیولې ده ویل اوس دا بله خپه م اوچته که خو دا لومبنۍ خپه ږدمه ویل چې دا خو نه شم اوچتولی ویل ښه د یو خپې اوچتولو پر تا ته څه شی و اختیار و اوس مزید اخوا نشته دی بس دغه دوی ته اختیار د حق لارې د نیغې لارې دواړه لارې ورته واضح شوي اختیار ورکړی شو ستاسو خوښه ده اوس کومه لارې اختیاروئ هغه ستاسو خوښه ده. نو دوی د هدایت لار د راهنمایۍ لار د خیر ښېګړې لار د خیرخواهۍ لار چې هغه د جنت لار ده چې هغه رب کریم ته د نزدېکت لار ده هغه یې پرېښوه د هغې په مقابله کې یې هغه لار چې د ګمراهۍ لار وه د څه اغراضو په بنا باندې دنیوي اغراضو حاصلولو دپاره د لالچ په بنیاد باندې هغه د ګمراهۍ لار واخیسته. نو خامخا بیا داسې کله کله کېږي که نه رب کریم دوی ته چې دا کم په دې آیت کریمه کې کم مثال د دې ذکر کړی دی چونکې د منافقانو په دغه وخت کې د تجارت کاروبارونو د دې تجارتو نو په دغه تجارت کې رب کریم ورته مثال پیش کو چې د دې د اذهان ور باندې کولو شي سوچ کار ور باندې وکي کله کله سړی تجارت وکي او ښه ښکاره داسې وکي چې یو شی د ګټې شي د ګټې شی وانه لي د تاوان والا شی واخلي چې د تاوان والا شی واخلي دا خو لازمه خبره چې بیا به خامخا سړی ورکې څه شی کوي تاوان کوي. سړی د ګټې شی واخلي نو کله کله ګټه هم پکې وي کله کله د ګټې شی وي د ګټې په نیت هم اخیستې وي په ظاهره پکې ګټه ښکاریم خو ګټه او تاوان خو الله ورکوونکی تاوان هم پکې وشي. نه رب کریم فرمایي داسې نه ده دوی ته د تاوان لاره واضحه شوې وه ښکاره شوې چې دا تاوان لار ده او د دې پوهېدو باوجود هم دوی د تاوان والا لار اختیار کا رب کریم وفرمیل دې تجارت د دې نقصان ورکوله ګټه یې پکې ونه کا ولې د دنیا د څو ورځې زندګي هغه ختمه شوه که ختمه نه شوه ورباندې اوس آخرت والا زندګي ده ابدالابد نقصان دی دا غټ نقصان دی ځکه د دنیا زندګي خو ختمېدونکې ده دې پسې بیا یو مستقل او غټه زندګي او نه ختمېدونکې زندګي راتلونکې ده او اصل مقصد د انسان خو هغه دی او د انسان پیدایش هم د اصل زندګۍ دپاره شوی دی او هغه خسران داسې خسران نه دی چې د هغې ازاله به وشي. مونږ خو دنیا کې ډېر کله داسې وشي انسان تاوان وکړي که نه د تاوان ازاله کېږي بیا تاوان یې وکړو لږ تاوان یې وکړو کله کله خدای پاک والا د لږ پسې 2 لکه تاوان ګټه ورکړي 2 لکه تاوان یې وکړه 2 پسې ولې 15 لکه ګټه ورکړي. یعنې دا دنیا ده په دنیا کې چې کوم دی وتلک الایام نداولها بین الناس دا خو چې کوم دی زندګي ده بدلیږي را بدلیږي کله ګټه کله تاوان کله لږه کله ډېره دا بدلیږي حال لیکن د آخرت زندګي چې د انسان کله دا 2 سترګې پټې شو د انسان د بدن نه روح ووتو بس اوس د زندګۍ کې انقلاب یا نشي راتلی اوس کم نقصان یې کړی دی دغه نقصان ازاله نه کېږي. مسلمان سره الله بیا هم د خیر معامله کړې ده الحمدلله مسلمان بیا هم ګټور دی قسم په خدای مسلمان بیا هم د تاوان والا نه دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه چې انسان که ګناهګار وي نو د ده نیک اعمال چې د صدقه جاریه کړې ده صدقه جاریه په هغې کې هم د دپاره هغه ګناهونه وله کمیږي زوی دی شاګرد دی ونه بوټی یې نال کړی دی چې د هغې نه خلکو ته فایده رسیږي مخلوق خدا ته فایده رسیږي رفاهي کار یې کړی دی په خالص نیت باندې ثواب په نیت باندې د هغې ثواب راځي نو په دې سره رب کریم د انسان ګناهونه معاف کوي دا حدیث مبارک دی که نه په ورځ د قیامت به رب کریم د قبر نه یو انسان راپاسی
دې چې وګوري مخ به د 14 سپوږمۍ په شان پړه کېږي. یا الله زما خو داسې اعمال نه وو، زه خو ګناهګار وم. رب کریم ورته وفرمایي تا نه پس تا ته دعاګانې کېدې، د دعاګانو اثرات خو وي که نه؟ لکه څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار دپاره دعا کوي، بلکې قرآن کریم کې مونږ ته رب کریم څه فرمایي؟ وقل رب اغفرهما کما ربیاني صغیرا. یا الله زما په دې مور او پلار باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې په ماشومتوب یې زما تربیت ښایسته پالنه او ښایسته پرورش کړی دی. شپې را سره روڼې کړي دي، تکلیفونه را سره تېر کړي دي، په خپله نه ده خوړلې، په ما یې خوړلې ده، د خپلې خولې نه یې م راویستلې او ما یې راکړې ده. نو دغه دعاګانې، دغه نیک اعمال دا بیا انسان له فایده ورکوي. د مسلمان هغه ګناهونه ورسره، د مسلمان په ځنکدن، د مسلمان بیماری دا هم د ګناهونو د رجدو ذریعه ده. د مسلمان لږ ځنکدن سختېدل دا هم د انسان د ګناهونو د رجدو، د ګناهونو د کمېدو ذریعه ده. برزخي زندگی هم د انسان د ګناهونو د کمېدو ذریعه ده. عزتمندو مسلمانانو، بعضې داسې وي مسلمان سره د خیر معامله ده، خو لیکن الله دې نه کړي، الله دې نه کړي سړی بې ایمانه دنیا نه لاړو، دا اوس نقصان دی. اوس د دې نقصان ازاله نه کېږي، ځکه چې رب کریم واضح اعلان کړی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله جل شانه شرک او کفر نه بخي، د شرک او د کفر نه سوا نور ګناهونه دي، غټ غټ ګناهونه دي او د مسلمان نه شوي دي. چاته چې الله وغواړي بخي، بس څوک تپوس کولو والا ته نه نشته دی. نقصان بیا دا دی الله دې نه کړي چې د انسان عقیده خرابوي، د کفر عقیده وي، د شرک عقیده وي، او په دغه کفر او د شرک په عقیده کې د دنیا نه لاړو، بس دا بیا نقصان دی، د دې ازاله نه کېږي. نو رب کریم فرمایي دیم دغه کار وکړو، د دیم عقیده په کفر باندې وه، په شرک باندې وه، د اسلام خلاف وه، صرف ظاهري ویل وینا د لا اله الا الله وه، خو هغه فایده نه کوي. نو چې فایده نه کوي نو دا کم تجارت چې دی وکړو چې هدایت یې پرېښو، د هدایت په مقابله کې چې کوم دی کفر اختیار کو، دغه نقصان یې وکړو. دا نقصان، دا تجارت غټ نقصاني تجارت و، دغه تجارت غټ نقصاني تجارت و. په دې آیت کریمه کې دغه طرف ته اشاره ده. رب کریم څه فرمایي؟ اولئک الذین، دا منافقان هغه خلک دي اشتروا الضلالة چې دی گمراهي واخیسته. گمراهي اصل کې اشتروا الضلالة بالهدى، یعنی هدایت ولا ورکو، گمراهي واخیسته. د ظاهري آیات ترجمه داسې کیږي. څنګه کیږي؟ یعنی دوی هدایت ورکو او د هدایت په عوض کې چې کوم گمراهي واخیسته. نو بیا خدا یو سوال راځي ذهن ته چې جی دې سره خو هدایت وونه، کله چې یو چا سره څه وي، ما سره 10 روپۍ دي او زه د 10 مقابله کې دنه چې کوم فروټ راوالم، اوس چې ما سره څه شته نه نو څه به پرې راواخلم؟ دې سره خو هدایت وونه، د دې ایمان خو وونه، نو بیا هدایت دې سره د کوم ځای نه راغو؟ نه جی مطلب دا دی چې دوی ته د هدایت هم ښکاره شو، واضحه شو، گمراهي هم ورته واضحه شوه. دی هدایت پرېښو او گمراهي واخیسته، نو ګویا دا داسې شوه لکه هدایت یې ورکو او د هغې په عوض کې چې کوم دی گمراهي واخیسته. فما ربحت تجارتهم، نو د دوی دې تجارت دوی له ګټه ورنکه. وما كانوا مهتدین، او نه دوی په نیغه لار باندې وو. اوس د دویم آیت کریمه کې د منافقانو دوه قسمه ډلې وي. یوه ډله هغه وه چې هغه خالص منافقان وو چې هغې اعتقاد هم د کفر وو او په دغه کفر باندې دوی ولاړ هم وو. اعتقاد یعنی په زړه کې هم کفر پروت و او په دې کفر باندې مضبوط او کلک ولاړ هم وو. صرف په ژبه باندې به لا اله الا الله ویل او منځونه یې کول، نور د زړه نه مسلمان شوي نه وو. یو ډله هغه وه. دویمه ډله هغه وه چې هغې په تردد کې وو، چې کله بیا وکتو چې اسلام غلبه ومونده نو بس په زړه کې بیا چې کنه یاره بس اسلام حق دی، اسلام صحیح دی، یاره مسلمانېږو. که خدا نه خواسته کله کله به داسې مسله په مسلمانانو لږ تکلیف راغو، بیا به وروسته شو یاره چې داسې نه وي چې کفر غالبه شي، مونږ په نیمه کې پاتې شو. نو د تردد او د شک ښکار شوي خلک وو، په دې بین بین کې وو. اسلام ته به فتح ملو شوه، کامیابي ملو شوه، نو زړونه به اسلام طرف ته مایله شو. که کفر ته به لږه ترقي ملو شوه یا مسلمانان به لږ شکست عارضي وخوړو یا به لږ تکلیف ورته ملو شو، نو دوی به واپس چې کوم دی په شا باندې شو. دا دوه ډلې وي. نو په دې لومبني آیت کریمه کې د هغه لومبنۍ ډلې چې هغې په کفر باندې قایم وو، کلک ولاړ وو او د په صرف په ژبه باندې ظاهرا لا اله الا الله ویل، د هغې ذکر دی.
مثلهم مثال دا د دې منافقانو کم چې په خپل کفر باندې کلک ولاړو د زړه نه کلک ولاړو کفر اختیار کړی وو خو صرف په ژبه باندې لا اله الا الله ویلو د اسلام دعوی کوله مثلهم د دې مثال د دې منافقانو مثال کمثل الذي د هغه کس په شانتې دی استوقد نارا چې په توره تیاره کې هورې بل کړی دی تکه توره تیاره ده او د هور بل کو چې هورې بل کو فلما اضاءت ما حوله کله چې دی هور د غیر چاپیرچل رڼا کو ذهب الله بنورهم الله هغه رڼا د دې بوتله نو دغه رنګې دا منافقان رب کریم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت یعنی نبی اسلام هجرت وکړو دی خیرو لګلو او د هجرت ورته حکم وکړو نو دوی د اسلام ښکارا شو د اسلام رڼا بل شو دلته او چې د اسلام رڼا بل شو نو دوی پکې حق او باطل وکړو په خپل سترګو باندې چې څوک حق دی او څوک باطل دی څوک صحیح دی او څوک غلط دی خو چونکې بیا دوی انتخاب پکې اونکو انتخاب پکې اونکو د څه شي د اسلام د کفر انتخاب وکړو خو د اسلام انتخاب اونکو چې د اسلام انتخاب اونکو هغه کوم رڼا د اسلام چې بل شو هغه مړه شوه څنګه جی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته راغو او دوی ته د اسلام دعوت ورکو د اسلام احکامات ورته وړاندې کړو او دوی وکړو په خپل سترګو باندې او حق ورته ښکارو شي اسلام حق مذهب دی ولی منافقان يهوديانو او د يهودو په کتابونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم واضح دلایل موجود دي خو په خپل سترګو باندې کتلی وو چې دا پیغمبر بر حق دی او د دې باوجود هم ورته پته ولګېده او بیا یې ور باندې ایمان رو نړو نو چې کوم رڼا یې په زړونو کې بل شي هغه مړه شوه که مړه نه شوه په خپل کفر باندې واپس پاتې شو وترکهم الله دوی پرېښه فی ظلمات په تیارو کې داسې تیارې لا یبصرون چې دوی ته پکې څه په نظر نه راتله هېڅ هم ورته پکې نظر نه راتله صم دا منافقان کاڼه دي د حق اورېدلو نه داسې کاڼه نه دي چې ګنده سره اوري نه نه اوري د ورانې ویجاړې خبرې اوري عام خبرې اوري حق خبره نه اوري حق خبرې ته توجه نه ورکوي بوک مون چاړه ګاندي خبرې کولی شي خپل کاروبارونه ور باندې کولی شي شیطانې ور باندې کولی شي ورانې ویجاړې ور باندې فسادي خبرې ور باندې کولی شي نه نه که نشي کولی حق خبره نشي کولی د نبی علیه السلام اوصاف نشي بیانونه ور باندې هم یون وړاندې دي نو څنګه وړاندې دي خو غټې غټې سترګې غړو دی نه نه جی د زړه سترګې هغه د زړه د سترګو چې کومه بینایي وي هغه ختمه شوې وه حق یې ور باندې نه کتو فهم لا یبصرون لا یرجعون دا منافقان فهم بس دا منافقان لا یرجعون د حق طرف ته دوی نه را واپس کیږي د اسلام طرف ته دوی نه را واپس کیږي یعنی په خپل کفر باندې قایم او دایم ولاړ دي